Pati surung dulu tuan area kontes ini. Oh, usah kali surung dulu. Go, go. كمان من داخل غار حراء الغار الجميل جبل النور الذي كان يتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. कोशिश को जो मुझे उज़ो दे देना. अल्हम्दुलिल्लाह. زغال هراكين بدي أكلم كي ما شاء الله. يلا يا شباب زيارة امشي في ازدحام يلا يا شباب دلته خوراتنا غان غاندي خو چې کوم واپسی دا اگر آئین هم غانه دا نو دی وجه نه مالار چینج کا او جو کوشش کوم कब से ये आप यहाँ पे हो? मेरे को 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए यहाँ पर. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. ज़ईम शामिर खान और जन मौजूद मा په مکه معظمه کې او نن به مونږ زو زیارت کوو د غار حرا. دا چې مخامخ تاسو ته کوم غر ښکاري دا جبل النور دی او دې په سر باندې بالکل غار حرا دی. اوس به ان شاء الله مونږ چې دی غار حرا ته خیجو تقریبا 2 غنټو کې مزل دی ته په غر کې 2 غنټې او بس روان یو ان شاء الله. اخر سره تر سهاده پور هم ورسېدو اوس وګورو خو ډېر سخت لار ده آسان لار الله کې ده او زه به مونږ هغه لاندې نه راغو ځکه چې بره ګاډي کم ټیکسي ډرایور او هم په نه کې کوس کو وی ګاډي بار نه پریږدي چې تر هغه ټول ګاډي ولاړ دي هغه مونږ هغه لاندې کوس کړي وو. هی تاسو ګورئ دلته کې کله غار حرا ته خېږي په نیمه کې دا کنتري دی لګي ایته ګوره بالکل په نیمه غر کې الله پاک دې دلته کې رزق را رسي. غفور رحیم دی الله پاک په خیر سره هغه ته ګورئ نومره مزله مو الو سمره کورونه روان شي و بس لږ پاتې دی نور. هر کله چې موږ غار حرا ته خیږو نو ته ګوره ډېر لوی سفر دی او په دې کې د ماما بګې لیمن جوس هم خرڅوي ماشاءالله. بسم الله. कब से ये आप यहाँ पे हो? मेरे को 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए यहाँ पर शरबत बेचते हो बस? इंशाल्लाह माशाल्लाह 3-4 छुट्टी भी निकाला है. अच्छा ها خیر سره بس مو خونی مې تر ورسېدو او ماشاءالله بس نیمه لاره پاتې ده تاسو کتلی شئ څه ډېر زیاته لاره مو وله او لږه نیمه پاتې ده. ویله خو مونږ نیمې ته ورسېدو ماشاءالله الله پاک انسان ته همت ورکوي. تاسو کتلی شئ دا نور مزل پاتې دی خیر سره اوس په هغه ځای ته رسو ځان ورزو کوشش به کوو انشاءالله. go كمان ما رايحين ابدا. سعيد اسوي فيديو لا حد يتكلم بدات فيديو ما حد يتكلم. يلا اطلع صديق روح ما عم اتكلم لا يتكلم عم اسوي فيديو. لا واسع يا شباب حتى قاعد ابجر هذا عم اسوي فيديو. يا ولد تدخل ولا لا؟ ادخل كمل يا مان عم اسوي فيديو. صبر يلا خلي انت ارجع لورا. تحت الطاو ماشاءالله مونږ روان یو دا غار حرا ده چېرته په حضور اسلام باندې لومړنۍ وحی نازل شوې وه
Ya, kam habibi. ده صار ساعتين. هات غالي حلوة مستحيل هذا إلى هناك حلوة هناك لا أمك يا جدة أجدة وين كان يقعد فسحت الأربع مشكلة الرابع يلا خدم ده همك تبوكي Jangan benar betul apa? Mungkin lah ruh tu rasa rasa. Padi surung ruh tu anak raya kontak sih deh. Aku rasa rasa nur. يلا يا شباب يلا يا شباب زيارة زيارة امشي في ازدحام في ازدحام يلا يا شباب شباب واطلع تعال شوف عبد الله المكان الذي كان يتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم والتقى بجبريل عليه السلام. نحن الان داخل الغار الان في غار حراء مقر النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يتعبد فيه عندما كان مطارد من اهل قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ اسم ربك الذي خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان لا يطغى أن رآه استغنى. يا شيخ يا شيخ بسرعة. غار هراك الحمد لله دركات نفل أداته ما شاء الله أو دا غار هراك الإسلام من وهذا ده شو ودي زيادة رشته دقي وز دوا تولار بدان لغوري دوا بسه أو إن شاء الله مو بسيكو وز ده زينا. الجبل الغار من داخل غار حراء الغار الجميل جبل النور الذي كان يتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم هنا في غار حراء. وأول ما التقت الأرض مع السماء في هذا الغار الجميل. نحن الآن داخل غار حراء هذا الغار الجميل. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من والو دا غار حراء حضور الإسلام ماني ومنه وحي دلتنا دا شيوا ودل ترين کو مشکل باندې مونږ ځان ورسولو. ماشاءالله ماشاءالله زده تکي درکات نفلهم اداكم الله توفيق راكي افضل زيد ما شاء الله دا غزيده چلته په حضور السلام باندې رومنه وحنا د شیوا او موږ ورسو دلته اوس کوشش کوو چې موږ اوسو دې زینا الحمدلله زغال راکیم په دې ټیم کې ماشاءالله هغه راز زیارت موږ وکړو. دلته خو راتنه ګران راندي خو چې کوم واپسې ده هغه راځي نه هم ګرانه ده. نو دې وجې نه ما لار چینج کا او زه کوشش کوم چې د غر پاس وخېږم واپسې او په لاره مشکل وخېږم خو رش نه ځان وباسم لکه څه کدی شي غرې هرا د پاسه ولاړې وه لأننا پکی ما درکات نفل کو ماشاءالله زیارت هم کو هاری را همت مردا مدد خدا خلق را روان دی وتا ګره ماشاءالله ما خو کې باجی مونږ یو او داس بوډاګان ولیدو ما خو دغه زړه والو مل نه خېجما خو چې کله مې هغه ته وکړه بیا خو بس پښتوني مکنه غیرت خو بکو بیا خلکو سره هم زیرا دی چې خېجو بل خیر سره